د کهانې شروعات کیږي د کال 2005 نه چې یو چاو نان نومي ښار کې یو سپین ګاډی د ځان نه مخکې ګاډي سره ټکراو شي. نو په دې دوران کې د ګاډي د مالک راکوشي او په دې ګاډي چې کومې کرښې د دې حادثې د وجې راشي هغې له پکچرې ویستل شروع کی. نو په دې کې دا چا چې ولې دا ګاډی والي دی هغه راکوشي او ډېرې عجیبه خبرې ورته شروع کی او دا سړی پې ډایرکټ حمله وکړي په چاړه باندې او دې ګاډي ته دننه کي او مړ یې کی. خو دا قاتل ډایرکټ د خپل ګاډي کې کیني او د هغه ځای نه وتښتي. اوس په سبا د ټایسوک نومي یو پولیس راشي هغه ځای ته او هغه د لاش لراشي او اخوا د خوا ګوري د ثبوت د پاره چې اوس هغه د ګاډي د شاته ودرېږي چې په ګاډي باندې ډنټي. اوس هغه د له پکچر وباسي چې دام یو مضبوط ثبوت کې دی شي د قاتل نیولو د پاره. اوس په بل سین کې مونږ ته یو ډونګ سونګ نومي ګینګستر خي چې هغه ډېر زیات طاقتور می او هغه په دې ښار کې د جوارۍ کاروبار کوي چې هغه بالکل په دې ښار کې الیګل دی. اوس ډونګ سونګ او د یو بل ګینګ مشر دواړه ناست دي او په یو خبره باندې بحث کوي چې په دې دوران کې د دې د بوډي ګارډ یو بل سره بحث شروع کی. نو په دې کې دا ډونګ سونګ پاسي اول د خپل بوډي ګارډ خو وخی او دینه پس د دې بل ګینګ دا بوډي ګارډ رونیسي او هغه نه غاخونه وباسي. نو ورته دا وایي چې موږ خبرې کوو نو تاسو سره خبرې کوئ او دې سره د بل ګینګ دا قسم ډیر زیات ویریږي او ډونګ سونګ په دې ګلاس کې دا غاخونه واچي او د دې ګینګ د مشر ته وایي چې دا اوس کا. اوس په پولیس سټیشن کې ټایسوک د خپل بوس ته د قتل سره ریلیټډ څه ثبوتونه ورکي او ورته دا وایي چې دینه مخکې څومره کسان قتل شوي دي هغه صرف یو هتیار استعمال باندې قتل شوي دي او د دې مطلب دا چې دا قاتل ډیر زیات چالاکه او ډیر خطرناک دی. نو ټایسوک دا باز غوسه شي او ورته وایي چې تا فلمونه قتل ډیر زیات کړي دي. اوس بل خوا ډونګ سونګ یوازې په ګاډي کې کینی او روان شي او په دې دوران کې په لاره کې د ګاډي یو بل ګاډي د شاته نه ووخي او دا بل څوک نه بلکې هغه خطرناک قاتلو. نو چې دا ډونګ سونګ راکوشي او ګاډي ته وګوري نو دا ډن ډیر زیات هلکو. نو ډونګ سونګ دې کس ته وایي چې بس ځه. اوس چې ډونګ سونګ څنګه د ګاډي کې کېناستو نو په دې کې په دا قاتل حمله وکي او زخمی یې کی. اوس د زخمی د وجې ډونګ سونګ خپل بچاو وکي او دا قاتل ووخي ځکه چې د قاتل ته خو پته نشته چې دا ځل د سامنے چا سره ده. خو دا قاتلم دا ډونګ سونګ ډیر زیات زخمی کی. او چې د قاتل ته پته ولګی دا چې زه ډونګ سونګ مقابله نشم کولی نو هغه په خپل ګاډي کې کینی او ډونګ سونګ په ګاډي ووي او دا غزنه او تختی. اوس ډونګ سونګ هسپتال ته راولي او د ډونګ سونګ دا بوډي ګارد دی په دې بل ګینګ باندې حمله وکي ځکه چې دته دا لګي چې د دې بوس په ډونګ سونګ باندې حمله کړې ده. اوس بل خو دا قاتل د وینو درېدو لپاره هغه د دې زخم نه په سټپلر باندې ټکونه وباسي او د دې ګاډي نه بهر روزي او د کپړو لپاره هغه یو بل سړی مړ کی. اوس چې ډونګ سونګ په هوش کې راشي نو هغه د خپل بوډي ګارد ته وایي دا د ګینګ کس نو. اوس ډونګ سونګ د بوډي ګارد د قاتل د ګاډي ډیټیل ورکي او ورته وایي چې زر تر زر دا قاتل مال پیدا کا. خو دې کې دا ټایسوک هم راشي او ډونګ سونګ په پولیس باندې باور نه وي نو هغه د پولیس لا ریپورت ورنکي. اوس ټایسوک د هغه ځای نه لاړ شي او هغه پتلو کې د ډونګ سونګ ګاډي وویني او هغه چې د ګاډي د شاته بمپر ګوري نو د نور کیسونو په شان په هغه ګاډي باندې د شاته نه ډنټو. اوس ډونګ سونګ د قاتل تصویر جوړ کی او هغه د خپل بوډي ګارد ته وایي چې دا قاتل مال زر تر زر پیدا کړ د پولیس پیدا کولو نه مخکې. اوس بل خو د قاتل بل قسم مړ کو دا غټ ټرک واغښتو دا غزنو وته نو په هغه ټرک کې بل قسمو نو ټایسوک هغه مړ کی خو په هغه دوران کې هغه نه چاړه پروزي. اوس ټایسوک د ډینګسو د الیګل کاروبارونو بندولو کوشش وکي چې دی وجه ټایسوک ډایرکټ ډینګسو سره ملو شي. نو دا ټایسوک د ډونګسو ته وایي چې پتا چا حمله وکړه هغه ډیر خطرناک قاتل دی. نو ډونګسو تم لګي چې ټایسوک ټیک وایي ځکه چې د چا همت نو په ډونګسو باندې د حمله کولو او د دې حمله د وجه د ګونډاګردۍ په دنیا کې د ډونګسو ویلیو ډیره زیاته کم شوه او د دې فائدہ نورو ګینګ کسانو اوچته کړه او د دې ارسه برپای به صرف د هغه قاتل په نیولو بکیږي او د ډونګسو کسانو ته د هغه قاتل گاډي او هغه چاړه ملو شي. اوس سروازه پس ډینګسو ټایسوک خپل کور ته راغستو ورته دا وی چې د یو ګینګستر د پاره عزت اریو شي وي. اوس ډینګسو د ټایسوک ته وی چې د قاتل په تلاش کولو کې ته زما مدد وکړه خو کو دا قاتل د چا لاس له مخ کې ورغې نو هغه به مړ کړي. اوس ټایسوک په سوچ کې دا چې زبر دا قاتل اونیسم او د دې د وجه زما پروموشن وشي. ډونګسو دا قاتل د نور ګینګونو مخ کې مړ کول غوستل چې د هغه ویلیو واپس راشي او د ډیل نه پس ډونګسو د ټایسوک ته وی چې ستا دا خبره ما ریکارډ کړې چې ته مال د دوکې راکولو کوشش ونکې او ډونګسو د ټایسوک له د قاتل تصویر ورکي او ټایسوک د قاتل تلاش کول شروع کی. اوس د ډیل نه پس ټایسوک ته د ډینګسو د ویر هاوس راتلو اجازه شي او الته د قاتل ګاډي ولاړی. اوس ټایسوک د ثبوت د پاره هغه ګاډي کې تلاش کول شروع کی. اوس ډینګسو خپل د بوډي ګارد ولېږي د هغه ګینګ مشر پسې ځکه چې هغه د ډینګسو کم عزت د دای حمله د وجه کم شو هغه د هغه نه فائدہ اغشتا. نو ډینګسو د بوډي ګارد ورشي او د قاتل په چاړه باندې د ګینګ د مشر مړ کی. اوس د ګاډي نه چې کم ثبوتونه ملو شوی نو د هغه ثبوتونو نه دا پته لګي چې څومره قتلونه رسو شوی دي هغه ټول دې سره میچ کیږي او دا کم چاړه باندې چې د ګینګ د مشر مړ کړو هغه هم دې سره میچ کیدا. اوس ټایسوک ډیر په غوسه د ډینګسو کور ته راشي او ډینګسو ووخي. نو ډینګسو د ټایسوک ووخي او ورته وایي چې آو ما د ګینګ د مشر
مشر مړ کړی دی. اوس د دې ګینګ د مشر د قتل د خبرونه ډیر تیزی سره په دې ښار کې خور شي. اوس د قاتل ته دا پته ولګي نو ډیر زیات غوسه شي ځکه چې هغه باندې د دې ګینګ د مشر د قتل الزام ولګیدو. نو هغه د هغه ګینګ کسانو لاړ شي د ګینګ د یو بوډي ګارډ یو کاغذ ورکي او په کاغذ یې دا لیکلي چې د دې ګینګ د مشر قتل زما په چړې شوی دی خو ما نه دی کړی او هغه د ډونګسو طرف ته اشاره کوي ورته وایي چې تاسو دا مشر د مړ کړی دی او په هغه شپه د قاتل یو بل قسم قتل کو. اوس بل خوا ټایسوک او ډینګسو د ګاډي کې د ثبوت پیدا کولو کوشش کوي نو د کې د ټایسوک ته د ګوتو نشان ملو شي خو په دې دوران کې د هغه ګینګ کسان په دې باندې حمله وکړي نو د دوه په یو ځای د دې ګینګ دا کسان ډیر زیات اوخل. اوس دا جنې دا قاتل ریپورت د ټایسوک لور کی او ورته دا موي چې د دې قاتل د غیبېدلو ریپورت ډیر مخکې نه درج شوی. اوس چې په هغه ریپورت کې کومه پته لیکلي ټایسوک په هغه پته باندې لاړ شي نو هغه د دې قاتل کور ته راورسي او چوغور ډیر عجیبه شیزونه او الته جادویي کتابونه ډیر زیات پراتی او ډیر زیات دوايانې مرته ملو شي او تصویر ورته ملو شي چې ډونګسو ټایسوک لکم تصویر ورکړو هغه سره دا میچ کېدو. اوس ټایسوک د دې قاتل باره کې ټوله جانکاری د پیدا کولو order ورکی. بل خو ډونګسو میټینګ کې ناشته چې الته یو سړی ډونګسو سره ډیر نیغېدو. ډونګسو خو تاول سنوي خو اچانک ته شړکو باسي او ترغه پورې ته شړکونو باسي چې ترسوې مړ کړی ني. اوس ټایسوک د ډنګسو ترنګ وکي او یو ځای ته راو غواړي. اوس دې ته د قاتل باره کې ډیر معلومات حاصل شي او د دې قاتل نوم کانګ یونګ وی او پورکوټی والی دا کانګ یونګ په پلار ډیر زیات وخو د دې د وجه د یو ډیر خطرناک قاتل جوړ شي. خیر دینه پس دا ډونګسو د دې قاتل تصویر د خپل ګینګ والا لور کی او ورته وی چې د مال پیدا کې نو د دې ګینګ دا کسان د خار ار یو ګوټو لټي خو قاتل ورته ملو نشي. یو ورځ ډنګسو بس ته په انتظارو خپلته یو جنې راشي او باران میا جنې سره چترې نه وي نو ډنګسو د جنې له چترې ورکې نو جنې وته اول منو کی خو ټایسوک ورته وی چې واخله دا چترې نو دا جنې ته چترې واخلي. نو اوس دلته ټایسوک هم راشي او د جنې ته وی چې ته کم کس نه پیژنې داغه نشي غشتل نه دی پکار ځکه چې هغه یو خطرناک قسم کې دی شي. نو دا جنې وته جواب کې وی چې ټولو نه خطرناک سړی خو ته لګي نو دې کې دا ډنګسو په خندا شي او دا جنې د دې شکریا ادا کوي د بس توخیږي خو مونږ سوینو دا قاتل دی بس کې ناشتي. اوس شپشي او دا پولیس او دا ګینګ دا کسان ناشتي خوراک کوي نو په دې کې په خبرونه کې راشي نو په دې خبرونه کې خې چې په خار کې یو بل قتل مشو او په ټي وي کې د ډونګسو چترې مخکاره شي نو ډونګسو پوه شي چې دا هغه جنې چې ما ول چترې ورکړې ده. اوس دلته دوی پېښ چې دا قاتل به چرته جوختي نو د ګینګ دا کسان ټول په منډه پاسي او دوی هوټل ریسټورانټ هر یو ګډ لټول شروع کی. اخر کار دی ته یو هوټل ملو شي چې هغه قاتل التوي خو دی ورته وي چې هغه د وخت کې نشته. اوس دا ټول الته ودرېږي او د دې قاتل انتظار کوي چې څنګه شیر د خپل شکار انتظار کوي. اوس دا قاتل د شپې ډیر نا وخت راغی او د ټولو کسانو ډیر بے صبرۍ سره د دې قاتل انتظار کو. اوس چې قاتل دا خاموشي وویني نو پوه شي چې دلته سګړ بړدي او د دا گاډي ل سپیډ ورکی او د اغه زین وباسي. اوس د ګینګ سر کسانو د پولیسان د پسې اولګي خو دې کې ډنګسو ټایسوک د لارې بدلی کی او اچانک د قاتل د مخه تراشي او د گاډي ټکراو شي خپلو کې نو دا قاتل د گاډي نه اوزي او د اغه زین او تختی او دلته ور پسې د نور کسانو ورمنډ کی. اوس دې داسې ځای ته رالل چې الته ډیر زیات لارې وي نو دی یو بل نه بیل شي او د دې دا فائدہ د قاتل اوچته کی او په دې کې د قاتل د ډنګسو د بوډي ګارد باندې حمله وکي او په چاړې ډیر زیات اوخي خو ډنګسو د خپل بوډي ګارد چې څنګه راشي نو دا بوډي ګارد ورته وایي چې قاتل کم طرف ته لاړو. اوس پس مکه باندې ویني قطرې می نو ډنګسو د وینو قطرو په رواني او یو بار ته ورسي نو چې الته وګوري یو دوه جنکې په جړه سرګانی وي نو ډنګسو پوي شي چې دا قاتل هم دلته دی. اوس ډنګسو غلي دی جنکو ته وي چې دا قاتل دلته نو دی ورته او وکي. اوس ډنګسو دی جنکو ته وي چې تاسو شاته شي او ډنګسو دا دروازه ماته کی او د دروازې د پاسه دا قاتل وهل شروع کی او دومره وخت چې بهوش کی او بیا د خپې نه ونیسي او ځان پسې راکاږي او بل خو ټایسوک ډنګسو پسې رنګونه کوي خو ډنګسو د رنګ نو چتو. ټایسوک پوه شي چې اوس ماته سم ملاوي دوه والا نه دي. اوس ډنګسو دا قاتل د خپل ویر هاوس سره وړي او یو شانې وهل شروع کی او اوس هغه ټوکړو کولو د پاره یو تور را واخلي خو چې څنګه په حمله کې پدې کې په ټایسوک راشي په گاډي وخی او ډنګسو ولته بهوش شي او دا قاتل تی بوزي او پولیس سټیشن ته راولي. نو پولیس سټیشن کې چې پولیسان دا قاتل وویني نو ډیر زیات حیران شي او په سبا ټایسوک د ډنګسو ټول الیګل کاروبارونه بند کی. اوس ټایسوک د قاتل نه پوښتاچ کوي خو دا قاتل ورته چوپ چاپ ناشتي نو ټایسوک ډیر زیات غوسه ورشي او دا قاتل وهل شروع کی او د قاتل د کیمیکل په ذریعہ باندې د خپل غوتو د نشانونه غیب کړو ځکه چې هغه وی چې په دې چاړه باندې کم د غوتو نشانونه دي هغه زما غوتو سره میچ نشي او هغه په کوټ کې ډیر عاجزه سره خبرې کوي او ورته دا وی چې ما سم نه دی کړی. او دلته دا ججم د سزا نشو ورکول او ځکه چې د خلاف څه ثبوت نو او دلته د هغه کسانو خاندان هم ناشتي چې کم دی قاتل قتل کړی دي او هغه انصاف غوښتو. خو دې دوران کې دا وکیل پاسي او یو گواه راولي او دا گواه چې هغه د قاتل د حمله نه بچ شوی ډونګسو د دې نه یوش په مخ کې د ټایسوک د ډنګسو له مدد د پاره تلی ځکه چې هغه سره د دې قاتل خلاف څه ثبوت نو دا
ټایسوک دی ډینګ سو ته وای چې موږ دواړه غواړو چې دا قاتل مړ کو نو موږ له پکار چې د قانون سهارا واخلو او هغه کوته د ټایسوک یو ریکارډینګ وخی چې پای کې ډینګ سو ویلی چې ما د دې ګنګ هغه مشر مړ کړی دی نو اوس مجبورن ډینګ سو د ټایسوک دا خبره به مني نو ډونګ سو ایمانداري سره بیان ورکړي او ورته دا وای چې د قاتل په ما باندې حمله کړې و نو دې کې د قاتل دا وکیل پاسي او دا وای چې موږ د یو کریمینل په خله باندې څنګه یقین وکړو نو دې کوته ډینګ سو وای خو دستا خاندان مړ کړو نو تا به کلم دا خبره نه کوله او د دې هر څه باوجود د قاتل خاندل اوس ډینګ سو پاسي او د خپل شرټ وباس او د ټول کوټ ته وای د قاتل په ما په کم کم ځای حمله کړې ده او ورته تصویر مخی د دې حمله نه پس ما ډایرکټ دا تصویر جوړ کړو او ورته دا موي چې په دې قاتل باندې مام حمله کړې ده پسینه می والده او هغه نشان په اوسم وي او چې دا قاتل چیک کی نو هغه نشان په وي او چې د کوټ جج دا وګوري نو د قاتل لا د ټول عمر سزا ورکي او د سره ډینګ سوم گرفتار کی ځکه چې هغه یو ګینګستر و خو داغه د گواهی د وجه داغه سزا کم وي او ټایسوک ته پروموشن هم ملو شو اوس دا ډونګ سو دی جیل تراشي او الته قاتل هم ناشتي نو دا ډونګ سو ورته په خندا شي او ډونګ سو دا شرط سره په یو وجه منلیو چې ما په هغه جیل کې اچي چې په کم کې دا قاتل وي او دینه پس ډینګ سو ځان سره پړې واخلي او دا قاتل چې کم ځای لام بي الته ورپسې ورشي او ورته دا وایي چې کومه لوبه مونږ شروع کړې دا ختمولم پکار دي او ورته په خندا شي او مړی کی او دې سره دا کہانی ختم شي او که تاسو دا کہانی خوښه شوي نو دا ویډیو لایک کړئ او دا چینل در سره سبسکرایب کړئ